د صوبیا خان خو یو غلطه ویډیو راغلی دا که غواړئ چې دغه ویډیو تاسو هم وګورئ دلته در سره شریکوم تر اخره را سره پاتې شئ خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې کوم ملګري زموږ چینل کې نوي دي مهرباني وکړئ زموږ پیکا کلیک چینل سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د غنټۍ نشان هم ووهئ ملګرو صوبیا خان خو به تاسو ښه پیژنئ چې د پښتو فلمونو ستوری دی او په پښتو فلمونو کې بلا کار کړی دی صوبیا خان د پنجاب اوسیدونکې ده خو غټه وجه دا ده چې په پښتو فلمونو کې بلا کار کړی دی او ځان ته یې بلا مینوال پیدا کړي دي خو اوس لیدل کېږي په سوشل میډیا باندې د صوبیا خان یو ویډیو ډېره ښکته پورته کېږي او ورسره لیکل شوي دي چې صوبیا خان دغه غلط کار کړی دی او هغه یې هم یو پوخ عمر سړي سره کړی دی چې په بیټ کې یو بل سره غاړه په غاړه ناست دي او خولې ورکوي او نور هم داسې غلط کارونه کوي د صوبیا خان دغه ویډیو په سوشل میډیا ډېره په تیزۍ سره ښکته پورته کېږي خو اوس د صوبیا خان یو تازه انټرویو راغلی ده او ویلي دي چې دغه ویډیو زما نه ده او دغه ویډیو د بل چا ده خو په دغه ویډیو کې ښکاره ښکاري چې دغه صوبیا خان ده او دغه پوخ عمر سړي سره یې دغه غلط او ناروا کارونه کړي دي ملګرو که موږ وګورو داسې ډېرې ویډیوګانې د نوموړو کسانو په سوشل میډیا خپرېږي چې هغې کې دغه غلط او ناروا کارونه کړي وي خو بیا انټرویوانې ورکړي چې دغه موږ نه یو او دغه غلط کارونه موږ نه دي کړي او بیا داسې وایي چې داسې سافټویر یې راوتي دي چې موږ بدناموي او نور خلک غلط کارونه کوي او زموږ مخ پې ولګوي او موږ بدناموي خو ملګرو دغه یو تصویر د ویډیو دی او موږ راغیستی دی که دغه کې تاسو وګورئ نو دغه صوبیا خان ده ښه صفا ښکارېږي او دغه غلط او ناروا کار یې کړی دی ملګرو که غواړئ چې دغه ویډیو تاسو پوره وګورئ موږ ته په کمنټ کې خپل نمبر راولېږئ دغه ویډیو به تاسو سره هم شریکوو که غواړئ داسې نور تازه معلومات در سره شریک کړو هغې دپاره زموږ پیکا کلیک چینل ضرور سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د غنټۍ نشان هم ووهئ تر بلې ویډیو راکړئ اجازت د الله په امان